عبدالله ابن مبارک په لاره روانو حج دته هر کال به حج دته اوږده قصه نه مختصر به راته ویم زمام لګي بوټې مری خوږېږي یو ماشومه جینۍ و ماشومه هغې ماشومې جینۍ مړه مرغۍ راواغېسته او کور ته یې وړه عبدالله ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث د حدیثو باچا او ماشومې له بچې دلته راشي په دې مرغۍ څه کوې وایي دا کور ته وړم دا پخومه دا خو مرداره ده وی باباجي پلار مې مړ دی مور مې په کور کې ده با پرده ده خدمت ته چا نشي کوي او ماشومان یتیمانان زمانه ټول رونه خویندې واړه دي زه پکې لوی یم نو هغه رونه مور مې وږي دي او ماشومان رونه مې جاړي د لوږې د لاس په خېټه یې دړه ده مور مې ورسې ته مرداره وګوره خو چې دی له پخه کوي نو دا مرداره مرغۍ مې راونیوه دا به یو سم دا به ولو فټ کړم نو هغه ماشومان یتیمانان به وکړو او د ضرورت په وخت کې دا جایز دی ومن استر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیه چې کوم سړی مجبوره شو خیر دا جایز شو د لوږې مرینو مرداره به خورې نو چې بل څه نه نو څه به کوې وایي چې دې جینۍ دا خبره وکړه عبدالله ابن مبارک وایي ډېر مې خفه شو دا ډېر مالدار هغه خپل ملګري ته وایي دلته راشه وایي واپس رهي ته چې ځو خپل کلي ته نو زموږ څونه پیسې لګي وایي دومره وایي ټولې پیسې راکړه د حج هغه پیسې یې غونډې راواغېستې هغه جینۍ له یې ورکړه او زرګونه روپۍ درهم وایي بچې دا یو دا مرداره مرغۍ غورځه او دا د مور له ورکړه ځه سخت کال حج نه کړو بلا حجونه مې کړي دي دا نفلي حج دې سخت کال یې نه کړو او کلي ته واپس یو ډېر لوی بزرګ خوب یې یو لوی بزرګ او د عرفات پر ورځ د غرمې اوده دی او خوب اینی چې الله ذوالجلال ته فرشتې وایي الله دې تپوس کوي خلق د عرفات میدان کې څه کوي الله ته معلوم دی خو الله د بعضې څیز ښکاره کوي الله تا ته چغ وایي د ټولو حج قبول نه دی ځه د یو هم نه قبلو فرشتې غږ نشي کولی د الله مخکې بیا الله اعلان وکړ چې دا څه کار دی دا خلق خو ریاکار دي ریاکارۍ پسې راغلي دي د دې بعضو پیسې ارامې دي په ارامو کوي نه قبلو خو یو کس دی هغه حج نه نه دی راغلی د هغه د برکت نه د هغه هم قبلومو د دې ټولو ورسره قبلوم فرشتې وایي الله هغه څوک دی هغه دی چې هغه یتیمې له پیسې ورکړي دي عبدالله ابن مبارک زمانونو چې نیت ښه کا نیت بهتر کا پیسه شته ګورې دا به نه وی بعضې خلک سره پیسه وي یاره بس که خدای راله مقرر کړی خدای مقرر کړی دی یاره که دا خدای بولاوه راله نو بولاوه راغلی ده ښه لله علی الناس حج البیت الله درته اعلان کړی ورشه پیسې داخلې نه پیسه نشته یا رز غریبې مزدورې یا رنځورې الله ته وجاړه خدایه که ما سره وي ما به مز داخله کړی که ما سره وي زه به مز عمرې ته یقین ساتی چې الله بدله د حج او د عمرې ثواب وکړي نورونو دا د حج متعلق او د عمرې څه ضروري خبرې مې راته وکړلې بل دا دی چې د حج نه څوک راځي هغه له مخې له تللم ګورې مستحب اوس خو خیر خلک ډېر ځي راځي پخوا خو به خلک لږ وو نو دا خلک به له مخې له تلل نو که څوک راځي او څوک به له مخې له ځي او دعا به ترې غواړي دا به ورته وایي چې ما ته ووایه چې خدای دې وبخه د دعا خدای پاک قبلی دا د خدای جرګه ده د دې دعاګانې خدای پاک قبلی نو به هر کیف ته څو خبرې مې د حج او د عمرې متعلق درته وکړلې نو نن د یو پیغمبر واقعه ټوله نه خو مختصر درته ذکر کوم هغه پیغمبر مشهور پیغمبر دی او په قرآن شریف کې بار بار الله د هغه ذکر کړی دی چې هغه ته حضرت موسی علیه السلام حضرت موسی علیه السلام د یو فرعون او د هغه په زمانه کې
دا 11 فراعنه تیر شوي دي 31 فرعون د مصر د بادشاه لقب وو خو چې د مصر کم بادشاه به د قبطیانو نو قبط یو قوم او دا غینه به د مصر بادشاه نو ار یو ته فرعون وي فرعون لقب او دوی تقریبا 10,000 کاله یا 11,000 کاله دی حکومت کړي د فرعونیان 3000 سال 3,000 کاله دی حکومت کړي دي 3,000 کاله 11 خاندانونو 3,000 کاله حکومت کړي او چې دا کم د موسی علیہ السلام د زمانه فرعونو دا د عیسی علیہ السلام نه تقریبا 1,500 کاله مخکې تیر شوی 1,500 کاله مخکې د په بنی اسرائیل ډېر ظلم او بنی اسرائیل سوکو د یعقوب علیہ السلام اولاد کله چې یعقوب علیہ السلام سره د خپل زامنو مصر ته راغی یوسف علیہ السلام له ملاقات لنو دا په مصر کې آباد شو نو دا هغې کې څومره اولاد و هغې ته به بنو اسرائیل وی اسرائیل د یعقوب علیہ السلام لقب نو د قبطیانو په هغې ډېر ظلمونه کول قصه اوږده ده بیا به درته بل وخت وکړم خو موسی علیہ السلام د فرعون په کور کې لوی شوی مور صندوق کې اچولو تاسو ته قصه معلومه ده د فرعون په کور کې لوی شوی دی د شاهزاده شکل یې ځکه د فرعون د خدای دعوه کړې و خلکو به د موسی علیه السلام ډېر قدر کو ډېر عزت پې کو ځکه هغوی به دا د فرعون لیپالک بچی دی دا څه ورته وایي متبنا په زویوالی چې چا نیولي دا د هغه بچی دی د هغه په محل کې لوی شوی نیازبینو او ذاتی الله د پیغمبرۍ فیصله کړې وه نو پیغمبر د عیبونو نه پاک هیڅ عیب پکې نو خوبصورت او خشته او وجود یې ښه برابر وجود د پیغمبر وجود دا په امت کې خشته وجود یې نه ډېر اوږد یې نه ډېر لنډی وي نه ډېر غټ نه ډېر نری وي نارمل وجود چې څه ته ویلې کېږي خشته وجود مضبوط پهلوانۍ والا وجود ښکلی و حضرت موسی علیہ السلام خشته او ښه مزیدار اعلی جسامت وجود یې لره طاقتمند بار به ګرځېده چکرې به یې والې خلقو به یې قدر کو عزت به کو ولې ځکه دا زمونږ خدای فرعون ته به خدای وي دا زمونږ خدای په الک په بچي نیولی دی په زویوالی نیولی یو ځل روانو په مصر کې چکر و یو د فرعون قومي یو د موسی علیہ السلام د بنی اسرائیلو قومي دواړه یو بل سره په جګړه موسی علیہ السلام ورغی هغه بل ته مطالبه وکړه هغه چې کوم بنی اسرائیل هغې ته خو پته وه چې دا زمونږ د قوم کس دی خو د فرعون محل کې لوی شوی دی هغه په زویوالی نیولی دی او موسی علیہ السلام ته پته وه چې زه د قبطیانو د فرعون د قوم نه نیم زه د بنی اسرائیلو د قوم نیم خو زه د فرعون په خاندان کې په قوم کې لوی شوی هغه د خپل خاندان بنی اسرائیلی د موسی علیہ السلام نه مدد وغوښته ویې راشه زما مدد ځکه د فرعون د قوم والا به د موسی علیہ السلام په دې قوم ډېر لوی ظلمونه کول دی به یې وهل چا به دې تپوس څه شو کولی والته کول به الحمدلله دا به یې والته کول چا به یې تپوس څه شو کول د زمیندارۍ کارونه به یې پې ټول کول د لیبر او د دیاړیمارۍ کارونه به پې کول پیسې به کله ورکړه او کله نه د چوړیتوب کارونه به پې کول لختي مختي به پې صفا کول که پیسې به کله ورکړه او کله نه او چې هر څومره به د فرعون د قوم سړو د بني اسرائیل وډبول وال به تپوس به یې نه شو کول نه به پولیس والا اف آی آر کټکاو او نه به جج د دوی څه شکایت اورېد بس سم مظلومان او خادمان د غلامانو ژوند دی هغه آواز وکړه موسی علیہ السلام ته یې راشه دې سړي نه مې خلاص کړه ما وهي موسی علیہ السلام ورغی لا ولې صلح کوله چې لکه مه کوئ خو هغه فرعوني ظلم کو په دې سړي باندې موسی علیہ السلام له غصه ورله چې زه درته وایم سم شه په قلار شه ولې پې ظلم کوې لرګي پې وړی او که هر څه پې وړی خو ظلم ولې پې کوې زه درته وایم په قلار شه ظلم مه کوه
خبره دې مني او ته زیاتې کې ظلم کې او د فرعون د قومو دا بنی اسرائیلی و ته داسې ښکارېدل دا اسرائیلیان چې دا زموږ غلامان دي چې هر څه ورسره کوو موږ نه څوک تپوس نشي کولی هغه سړی موسی علیه السلام سره رانیغ شو چې ته ته منځه وله هغه وایي دا چېرته کیدی شي هغه یو سوک ورکړه هغه فرعوني له د فرعون قوم والا چې سوک یې سینګ ورکړه خو د موسی سوک و په ځای پرېوته او مردار شو مړ شو موسی علیه السلام حیران دی چې خدای دا مې څه وکړل ما خو وجه نه ما خو ولا دب خو ما خو ورته عقل خو ما خو د مرګ په نیت باندې دله سوک نه دی ورکړی پروردګاره دا مې څه وکړل اوس دا هېڅوک نه دي خبر یو الله خبر دی یو هغه خبر و چې دا کم مړ شو یا دغه د بني اسرائیلو هلک خبر دی بل چاته پته نه لګي لیکن الله ته خو پته لګي موسی علیه السلام نه وروسته پیغمبر جوړېږي د صاحب په زړه کې الله ته ملامته شو چې یا الله دا مې څه وکړل دا خو ما زیاتې وکړو ما خو د مرګ په اراده نه دی والی خو سړی ولګېد مړ شو ما خو دې سوک سته په سوک خو عموما څوک نه مري په سپېړه خو څوک نه مري ما خو سپېړه ورکوله ما خو دې سوک سته په سوک په موکه خو څوک نه مري ما ته څه پته وه چې په یو موکه کې د مرګ دی دا مې څه وکړل نو چې اوس موسی علیه السلام الله ته سوال کوي نو په کوم صفت کوي پر افسره ما د قرآن شریف آیت درته وي ودخل المدینة على حین غفلة من اهلها داسې وخت کې ښار کې ګرځېده چې خلک اودو لکه د غرمې وخت ووجد فيها رجلين يقتتلان دو کسانو یو بل سره په جګړه لګیا دي هذا من شیعته وهذا من عدوه یوې د ډلې نه دی بل د فرعونیانو د قوم نه دی واستغاثه الذي من شیعته على الذي من عدوه هغه وی راشه زما مدد د فرعون د دې ظالم نه مخلاص کا فوکزه موسی فقضى عليه اوس موسی سوی هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین دا خو شیطان ز تیر وستم دا دی وی چې شیطان تیر وستم دا خپل عاجزی کوي په حقیقت کې شیطان نه دی تیر وسته هغه خو ادب ورکاو ولکه یو سړی دی هغه د خپل پلار په مخ کې وای چې بابا ګناه نه خو پلار ته خپای ګناه نه خو پلار ته نه خپای یا معمولی غلطی به پلار ته خپای نو دی پلار ته سوی بابا زړیر مجرم ماما د قرنګ هر پیغمبر که ګناه نمی کړي خدا الله په حضور کې ځان ګناهګار ګڼي که ګناه نم کړي خدا الله په حضور کې ځان ګناهګار ګڼي که جرم نمی کړي خدا الله په حضور کې ځان مجرم ګڼي الله دا ارچا نه بالا تر کمون الله ته محتاج یو پیغمبران هم الله ته محتاج دي کمون الله ته جاړو پیغمبران هم الله ته جاړ او کمون په دې یریږو چې الله اون نيسي پیغمبر هم دغه سي یریږي چې الله ته زما مواخذه ولګي نو او ته بیا سوي دلته اوس قال رب اني ظلمت نفسي ګور لفظ رب استعمال موسی علیہ السلام وی رب اے زما رب ربی اے زما رب څومره ښکلی لفظ دی اے زما رب انی ظلمت نفسی ما په ځان زیاتې کړې حالانکه ادب یې ورکاو اوس ته یو سړي له ادب ورکې د هغه مقصد او بل حربي مو سړی دار حرب والا اوس خبره نشته او هغه ادب ورکاو هغه ظلم کا او ظالم ته خامخا ادب ورکې هغه پکې مرګ نو لیکن الله ته ځان مجرم حسابي مجرم نه دی خو د خپل عاجز اظهار کوي د الله د لوی اظهار کوي الله ته ځان مجرم حسابي نو سوي ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي ما وبخا فغفر له انه هو الغفور الرحيم الله ما وبخ ځکه مې معاف کړ چې هغه نیت د قتل نو اراده د قتل نه وه کم سوک چې ورکو دا سوک د قتل دپاره نه دی عمل هم د قتل نه دی په سوک څوک مري لکه چې څوک چاله سوک ورکي په سوک خو څوک نه مري نه نیت د قتل نه اراده د قتل نه عزم د قتل دې سړي پسې چې کوم خپیو چې تکړی د دام د قتل اراده نه وه
او چې سوک یې ورکړی دی سوک څه په ټوپک په ګولۍ ویشتل نه دي سوک څه په ګاډي څوک وهل نه دي سوک څه په غټ کاڼي ویشتل نه دي سوک وضع عرفن شرعا عقلا د مرګ د پاره هم نه ده لیکن بیا هم د الله په دربار کې زموږ طالبان وایي حسنات الابرار سیئات المقربین ځان مجرم ګڼي زه کوئی ما ظلم کړی ما زیاتې کړی ځان عاجزه ګڼي د پیغمبر معمولی خبره ده خلاف الاولا زموږ طالبان ورته وایي نه غوره خبره د پیغمبر د الله په دربار کې ډېره لویه خبره عام سړی چې جرم وکړي موږ وایو خیر دی خو که زموږ طالب وي او نږدې طالب وي جرم وکړي موږ له سخته غوسه راځي ولا غلطي وکړي موږ له سخته غوسه راځي ته زما نږدې طالب ما سره خوا کې ناست دی ته دا غلطي ولې کوې او که د دې نه غټ جرم عام سړی وکړي نو موږ وایو پروا نشته نو چې څومره نږدې وي څومره قریب وي هغه مرده باندې غوسه ډېره راځي هغه مرده باندې قار ډېر راځي نو پیغمبر یریږي که زه داسې کار هم وکړم چې هغه غوره نه دی هم الله په دې غوسه کېږي غوسه ډېره زیاته ورځي نو ځکه خپل عاجزي او د الله لویي رب انی ظلمت نفسي فاغفر لي ما وبخا نو الله فورا وی غفر له ما وبخل انه هو الغفور الرحیم الله بخون کې دی چې الله ته ما وبخا الله بخون کې دی او ډېر مهربان یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یو سړی ګناه کوي او دی وی الله ما وبخا الله ما وبخا دوباره دا ګناه بیا وکي وی الله ما وبخا بیا مې وکړه خدای الله بیا وبخا درې باره دا سړی دا ګناه بیا وکي چې درې باره دا ګناه وکي یا الله ما خو توبه وسته خو بیا مې دا ګناه وکړه ربي اني اذنبت ذنبا ما خو بیا دا ګناه وکړه فاغفر لي قر رب لفظ استعمالي بیا بنه کوم رومبي دلم وی بیا بنه کوم وی په دویم ځل بیا وی مو بخنه به کوم بیا وکي بار بار وی نه به کوم بیا وکي نه به کوم بیا وکي او بیا چې وی نه به کوم یا خدای ما خو تا سره څو ځله وعده وکړه چې دا ګناه به نه کوم بیا مې وکړه الله ما وبخ زما رب څه وایي زما مهربانه رب څه وایي العلم عبدي ان له ربا یغفر الذنوب زما د بنده دا علم دی زما بنده ته دا پته ده چې د یو رب شته او ګناه بخي زما دی بنده ته دا پته ده چې د یو رب شته او هغه رب ګناه بخي بل څوک نه بخي غفرت له ولا ابالي زه بنده چې څه دی خوښی کوه ما بخلې وړو پروا مې نشته نو په دې به مایوسي نه کې ډېر خلک وایي ما خو توبه ویسته چې ګناه به نه کوم خو بیا را نه وشي بیا مې توبه ویسته چې ګناه به نه کوم بیا را نه وشي بیا مې توبه ویسته ګناه به نه کوم بیا را نه وشي نو بې د الله نه د توبې قبلونکې او بخونکې ذات بل نشته او بې د الله نه مهربانه ذات بل نشته خو چې دړنه وې او دا لفظ د رب ورسره استعمال دا وې چې ای زما ربا رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا دا وایا رب ای زما ربا انی ظلمت دا پیغمبر مبارک ویلی زانا ویم حضور پاک فرمایلی رب ای زما ربا انی ظلمت نفسی ما پزان زیاته کړي دي ظلما کثیرا ډیر زیات تاسو مړه نعمتونه راکړي دي ما شکریا نه ادا کړي دا ظلم تا مال راکړي دي زکات مې نه دی ورکړي استحق مې نه دی ورکړي ما په کشر رحم نه دی کړي ما د مشر قدر نه دی کړي ما خپل کور بیبیانو سره او لونو زامنو سره او گاونډیانو سره انصاف نه دی کړي ما ظلم کړي رب انی ظلمت نفسی
فزان میں زیادے کرے ظلمن کثیرا لیکن ورا وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ بیستان بلسو گناہ نبخی بیستان بلسو گناہ نبخی فاغفر لی مغفرتا من عندکا اللہ خپل طرف نمیو بخا خپل طرف نہ چاہتا محتاج نے چا سر صلاح نش نکے چا سر مشورہ نکے مشورے تا محتاج نے زما گمانا تا مگو رخپل طرف نہ فیصلہ کا انہو لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک ورحمنی پما رحمکا انکا انت الغفور الرحیم بخون کم دے و رحم کون کم دے اللہ وی زبدیو بخم ولا ابالڑو پروا میں نشتا دے کہ زبنگ دا ټول گناہون اللہ بخی سو کہ تپوس کولی شی دا ولیو دیو بخم نا بادشاہی پہ کمی گی نا خدایی پہ کمی گی نا اللہ رحیم و غفور اور انہوں لگ اللہ تا سرخ کا تا کول پکار دے کنا کبر مکوئی زیادے مکوئی کبر مکوئی لوئی مکوئی نو موسیٰ علیہ السلام اللہ نے دعا غوښتا او قرآن وی فغفر له اللہ معاف سبا بیا لگیا دے چکر وی پا مصر کے او مغا پرونے بنی اسرائیلی چے دے اگر رزیل بل چا سر پا جگڑا دے اس دا دے پرونی بولی اطلاع خدا بادشاہ دربار تاورا سیدہ دا فرعون یہ دا فرعون دا قوم صلی چا وجل دے قاتل ندی معلوم فرعون اعلانو که چې دا سړی ونی سیر چا چې وجلی هغه اطلاع وکړه چې دا زموږ سړی وجلی شوی چا وجلی پته نشته معلومات وکړي چې چا وجلی څه سزا ولا ورکړو دا خو پته نه و چې موسی علیه السلام وجلی سبا دی بیا چهل قدمه کوي وما غدف موسی علیه السلام د قوم سړی بل چا سره لګیا په جګړه چې بل چا سره په جګړه دی موسی علیه السلام ته आवाज وکړه شه ما د نخلاص کړ هغه ویره رزیل خوتے پرون دیو سر جگڑا کول نند سر جگڑا کے قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین پاس تابا میں احسانوں کو بیا بدا سے نکم بیا بدا مجرم مدر مرگرتیا نکم فاصبح بالمدینة خائفا یترقب یریگی او تپوس کئی سوچ کئی چی دمادا سڑے وجلے چی بادشاہ تبا پتہ لگی دلی کہ بنی لگی دلی فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغبي مبين موسیٰ علیہ السلام تا آواز کہے پرونے دے راشا راشا دسرا میں جگڑا دا پما ظلم کہے غوی حرامی تے إنك لغبي تب گمراہ تے روان تے خکارا روان تے پرونم جگڑا ننم جگڑا او چه بیا سنگا راغی نو د خپل قومي ته سپېړه نه غاکړه چې تروانه هر چا سره جګړه پروند یو سره جګړه کوله نه بل سره جګړه کوله او چې سپېړه نه غاکړه هغه خو کمال سکرو باغ خمام بیغمه کوي فلما اراد ان يبتش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المستحيين پرون دے دیوتا سوئی وی موسیٰ سکے یو دے پرون وجلے دے ما وجلے تا پزمکا کے دان نغٹ زورور و بدماش جوڑے دا سکے آغا سڑی واورے دلا ادا فرعون دا قوم چو دیوتا وی جی پرون دے یو وجلے دے نن ما وجلے بس هغه ته پتاو لګی دا چې دا پرون سړی قوم د وجلې اپټاس لاړ د فرعون دربار ته وی صاحب د پرونی سړی قاتل می معلوم کو وی سوکته وی یو سړی ما سره جګړه کوله او موسی علیہ السلام راغی موسی او هغه ته دمکی ورکړه چې تا پرونم جګړه کړې ده ننم جګړه کې هغه وته وی چې ما نو هغه موسی د ته سپېړه نه غاکړه کہ ما سر پا جگڑو نو آگا ہوتا ہے کہ پرون دے وجلے مام وجلے دینا پتہ ہو لگیا جی پرونے سڑی موسیٰ وجلے فرعون فوراً میٹنگ رہو اب اختانہ ہوئی کنا وی دیوالو نالوئی اس ہم دیر خلق کوئی پلان کے میں ملک پتہ بے ہونے لگی پتہ لگی دا غلط خبر جی پتہ نہیں لگی پتہ لگی او کہ انسان تا پتہ ہونے لگی نو اللہ تا پتہ لگی
پته لګي دا نه چې نه لګي دا غلطه خبره چې نه لګي پښتانه دیوالونه معلوم دا د ګوره موسی پټواله سړی پته ولګي راون بیٹنګ راوغوسته څوک فیصله په دې وشو چې به موږ به دا موسی راونیسو او به ټیک تا او دا به موږ مړ به څنګه پرون زموږ د قوم سړی یې وژل یو نیک سړی و د فرعون د قوم نیک سړی و راغی موسی علیه السلام له او ورته وی ستا متعلق مشوره ده وجنې دې خپې وباس بل علاج دې نشته قرآن شریف کې الله څه وایي وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين نو او توي چې قوم ستا متعلق مشوره کوي وجنې دې ځه موسی علیه السلام پوه شو چې واقعي اوس خو مې پرېږدي نه ما خو مړ کوي نو روان شو لاړ مدین ته لاړ یوازې لاړ مدین ته نه ورسره ډوډۍ شته نه ورسره اوبه شته او مدین کافي لرې دی او په لاره چې کومې صحراګانې دي وادي سینا او ډېرې لویې صحراګانې دي هغه صحراګانې ما کتلې دي په هغه صحراګانو کې روان دي او علما لیکي مفسرین چې په لاره به یې د ونو پاڼې خوړې د ونو پاڼې لګیا دي خوري په هغې خپله ګزاره کوي مدین ته ورسېد بغیر د سورلی نه بغیر د مرګري نه بغیر د توشې نه توخه نشته دقسې لاړ مدین ته او ځان یې وویست چې مدین ته لاړ قرآن شریف کې الله فرمایي دې راته بیا معنا کوم ولما توجه تلقاء مدین قال عسى ربي ان يهديني ګوره بیا لفظ رب استعمالوي ربي قریبه ده چې زما رب ما ته لاره برابر کړي سواء السبیل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الذل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير